یا سلام دز ما هم تقدیمی د لغمانی مسافر ته بس د لغمان شین لغمان څخه صحیح ده کنه خوشاله اوسه د لغمان خپل د علم د ادب او د پوهې ټاټوبی دی کله چې د کابل ښار نه راځي نو لغمان ساحې ته چې راځي نو ورته لیکلي که نه چې د لغمان سمسور لغمان ته او د علم د ادب ټاټوبې ته ښه راغلاست څومره ښه جمله ده چې کله ختیځ ولایتونو ته راځئ ختیځ زون ته راځئ نو او کابل څخه چې کله راځئ نو اوله دروازه چې راځئ ته لیکلې چې سمسور لغمان د علم او ادب ټاټوبې ته ښه راغلاست شین لغمان ته ښه راغلاست شین لغمان چې ما سوی ماسې شین هم ده شین هم دی ماشاءالله چې هرې خوا ته لاړ شي الینګار الیشنګ نو ماشاءالله ځان ته ښایست لري ځان وهاب زاده صاحب لکه څنګه چې ګورې داسې طبیعت خوشه ده دا داسې فکر وکړئ لکه د لغمان دغه ټول ځوانان همدغسې دي هم داسې خوش اخلاقه دي هم مهمان نوازه خلک دي هم تعلیم کرده خلک دي هم تعلیم یافته خلک دي